څنګه د یوې نجلۍ توجه خپل ځان ته راجلب کړو. سلام ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د یوې نجلۍ توجه جلب کولو لپاره یو څو مهمو نکتې دي چې باید ورباندې پوه شئ. بعضې کارونه باید وکړئ او د بعضې کارونو څخه باید ډډه وکړئ. که چیرته د نجلۍ جلبولو د مینې لپاره وي، که د ملګرتیا لپاره وي، که د خبرو د لارې او یا بغیر د خبرو د لارې. په دغه ویډیو کې به در سره هغه نکتې شریکې کړو چې د کومو له لارې چې به تاسو وکولی شئ یوه نجلۍ یا ښځه کومه چې ستاسې خوښیږي راجلب کړئ او اړیکې ورسره جوړه کړئ. لومړی د دې لپاره چې یوه نجلۍ راجلب کړئ، هیڅکله د هغې تایید ته مه په تمه کیږئ. تر هر څه لومړی باید په دې پوه شئ هغه نجلۍ چې غواړئ ورسره اړیکه جوړه کړئ د هغې تایید یا د هغې له خوا د اړیکې جوړولو ته مه په تمه کیږئ. همدارنګه د هغې د خوشحاله کولو لپاره له خپل حد څخه مه اوړه. زارۍ ورته مه کوه، ځکه چې که داسې دې وکړه نو دا به ورته واضحه کړي چې تاسې د هغې مهربانۍ ته اړتیا لرئ او باید پوه شئ چې میرمنې له دغې ډول رویې څخه تښتي. ښځې د داسې نارینه‌و په لټه کې وي چې یو د لاس ورکولو ته تیار وي، نه هغه نارینه چې یوازې له نورو تمه لري چې باید یو څه ورکړي. ښځې د یو ثابت، مطمئن او د احساساتو له مخې صحتمند نارینه خوښوي، نه داسې نارینه چې نورو ته محتاج وي. نو د دې لپاره چې یوه نجلۍ په ثابت شکل راجلب کړئ، صفت او ستاینه یې مه کوئ. خپل ځان ته له هغې لوړ یا ورسره برابر ارزښت ورکړه، که نه برعکس لوبه دې له وړاندې بایللې ده. وخانده. کله چې غواړئ یوه میرمن پر ځان میینه کړئ نو د ورنږدې کېدو په وخت کې پر شونډو مسکا راوله. که څه هم ځان ته وي یا له نورو خلکو سره په کوڅه کې وي، صنف کې یا په عامه ترانسپورټیشن کې فرق نه کوي. په خندا سره مثبت احساسات انتقالیږي، متقابل عکس العمل لپاره فضا برابریږي. خو که چیرته په داسې حال کې ورنږدې کیږي چې خفه یاست او ستومانه ښکاري، نو په دې سره تاسې منفي احساسات انتقالوي. دا په یاد ولرئ کله چې تاسې یو نااشنا نجلۍ په طرف ورنږدې کیږئ، هغه نه پوهیږي چې تاسې ولې ورنږدې کیږئ. هغه باید په لومړیو کې ستا د مخ آواز او حرکاتو څخه پوه شي چې ولې ورنږدې کیږئ. هغه نجلۍ چې تاسې غواړئ توجه یې جلب کړئ او خبرې ورسره وکړئ، نو ورته وخانده. مسکا پر شونډو راوله. د خندا کولو هدف دا نه دی چې د خبرو اترو همداسې وخاندئ، سم احمق به ښکاره شي. مطلب دا چې په لومړیو کې د مثبتې انرژي د ښودلو لپاره وخاندئ، ترڅو خبرې اترې په ښه شکل رامنځته شي. د هغې وروسته کولی شئ خندا مو بنده کړئ او یو عادي قیافه جوړه کړئ، او بیا هم که چیرته اړتیا وي وخاندئ.